ستا د زړګي سر یم خو بې مینې یم څومره بختور یم خو بې مینې یم خپلو پښتنو را نړولی یم خپلو پښتنو را نړولی یم کلي کې ګودر یم خو بې مینې یم سلامونه نیکې هیلې احترامات تمه ده چې تر دې دمه به روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې به مو په تن وي په سمون آنلاین ټي وي کې تاسو ته زه هدایت الله دوست هرکلی ښه راغلاست وایم دا د یو ځل بیا د شاعرانو د پیژندنې لړۍ پیل شوه په دغې خپرونه کې تاسو ته نن ځوان ولسي شاعر شوکت علي فدا در پیژنم نو هیله ده چې په خپرونه کې د پیل نه تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ دا هم نننی غزل دی نن مې فیسبوک پاڼې ته موچت کړی او نن مې لیکلی هم دی وایي مخې ته ژوند لرو او ژوند ته ارزوګانې لرو مخې ته ژوند لرو او ژوند ته ارزوګانې لرو خو لا په مخ کې څو خونخوارې بلاګانې لرو او د جنازو اوچتولو په ملاګانو مات کړو د جنازو اوچتولو په ملاګانو مات کړو او په ولو بار د تابوتونو ستومانیانې لرو او دا د شهید ابن شهید ابن شهید قبر دی دا د شهید ابن شهید ابن شهید قبر دی او مونږ تاریخونه قربانیانې لرو او دین مو اسلام ژبه پښتو ده او غیرت مو جامه دین مو اسلام ژبه پښتو ده او غیرت مو جامه په دغو نښو ایماني جذبې ودانې لرو او وایي د سپینې صلح د بیرغ لاندې به دمه کوو د سپینې صلح د بیرغ لاندې به دمه کوو او فدا همدغه ارمانونه دعاګانې لرو فدا همدغه ارمانونه دعاګانې لرو ښاغلی شوکت علي فدا د زمرد خان زوی د عبدالغفور لمسی چې د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ حصارشهي حاجي امان کلي کې په 1989 کال کې دې نړۍ ته سترګې غړولې دي لومړنۍ زده کړې د کلي په ښوونځي کې او 2 کاله د احدادو په لیسه کې زده کړې ترسره کړې دي چې په وطن کې د ناخوالو او ستونزو له امله ګاونډي هېواد پاکستان ته کډوال شو د شعر او شاعرۍ سره یې د ماشومتوبه مینه درلوده په 2008 کال کې منظمه شاعري پیل کړه د شعر لیکلو لامل یې روماني داستان لري ښاغلي شوکت علي فدا تر دې مهاله د 1000 څخه زیات شعرونه لیکلي دي چې په دې کې غزلې نظمونه دیني هیوادنۍ ترانې چاربیاتې ټپیزې شاملې دي شوکت علي فدا اوس مهال د کوزي پښتونخوا پېښور د راشد ګړۍ په سیمه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي د موجوده دور په شاعرانو کې ریاض تسنیم او پیر محمد کاروان خوښوي شوکت علي فدا په زړه ډېر ارمانونه لري چې 3 په لاندې ډول دي په افغانستان کې سوله امن په هیواد کې باقي عمر تیرول او خپل اقتصادي حالات ښه کول دي ګرانو مینوالو ته پیغام دا دی چې د خپل دین وطن ژبې او ولس لپاره خدمت سمون آنلاین ټي وي شوکت علي فدا ته د ښه ژوند هیله لري له تاسو دوستانو څخه نړۍ مننه چې تر دې دمه را سره پاتې شوئ درنو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې موږ ته د خپلې سیمې تکړه شاعران راوپېژنئ له تاسو ښاغلو څخه یوه وړه غوښتنه ده چې دا ویډیو در سره لایک او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او باد اوسئ د الله په امان Thanks for watching and don't forget to subscribe to our channel Extreme Latest.